بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خویندو چې ټول بخیر د صحت په جامه کې بیاي. نن درته د الله پاک صفاتینم الممیت جل جلاله د دې معنا او یو څو خاصیتونه ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې زمارونو خویندو ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارونو خویندو الممیت جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا مړه کوونکی. اوس د دې څو خاصیتونه دي دغه درته وایم. نمبر 1 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم دا الممیت دومره ووایي چې په ده باندې حال جاري شي او بیا دې په ظالمانو یا فاسقانو کې د چا د هلاکت خیرې وکړي نه هلاک بشي. نمبر 2 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم په کثرت سره دا الممیت وایي نو انشاء الله د ده نفس به مغلوب شي. نمبر 3 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم د اسراف عادتي وي یا د ده زړه عبادت طرف ته نه اماده کیږي نو هغه دې په کثرت سره دا الممیت وایي. او یو بلې طریقه دا هم دا ده چې د اوده کېدو په وخت کې لاس په سینه باندې کیدي او دا الممیت وایي او اوده شي نو انشاء الله نفس به تابعدار شي. نمبر 4 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم وپیرې دا الممیت وایي او ځان دم کوي نو په ده به جادو اثر نه کوي. نو دا دوستانو د الممیت جل جلاله د دې معنا او یو څو خاصیتونه. امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. موږ به خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.